د خاص کونړ ولسوالۍ ولسوال چې تازه یې په دغه ولسوالۍ کې دنده پیل کړې وایي د دغه ولسوالۍ ودانۍ او په نورو برخو کې یې د ترمیم چارې پیل کړي دي. ولسوال وایي د رغونې له چارو یې موخه ولسونو ته د اسانتیاوو برابرول دي. د مراجعینو د ناستې ځایونه د هغوی د فرش و ظرف دا مو ته برابر که او د سره هم د غونډو یو لوی تالار د هغې فرشونه او دغه دا مو سره برابر کړله. دغه شانې په ضمن کې هم د میلمستون دپاره سره فرش و ظرف وغیره برابر که او نور هم اراده ده انشاءالله چې کوشش کوو چې ولسوالۍ کې دننه او بهر ترمیم وکړو او کوم کارونه چې د کولو دي چې هغه وکړو سره انشاءالله. د خاص کونړ ولسوال له حکومتي مسؤلینو سره د خاص کونړ ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو همکاري وستایله. ویل قومونه ورسره په ټولو چارو کې همکار دي. لله الحمد د خاص کونړ ولسونه دا خو د اسلامي امارت سره او د نظام سره مینه لرونکي وفادار خلک دی او لله الحمد زمونږ رابطه د هغوی سره او تعلق ډیر زبردست او برابر دی او سره تقریبا په ټولو چارو کې د هغوی سره همغږي وخت په وخت د هغوی سره ناستې مجلسونه خو موږ هم ترې خوښ یو انشاءالله زموږ نه به هم خوښ وي. د یادولو وړ ده په دغه ولسوالۍ کې د قومونو په مالي ملاتړ د خاص کونړ ولسوالۍ له مرکز څخه تر سپین جومات پورې د سړک د دواړو خواوو د پراختیا او نورو برخو د رغونې چارې هم پیل شوي دي.